السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو نن یک شنبه اپریل شلم 2025 نو قدرمندو شکر الحمدلله تاسو په ژوندۍ بڼه ګوري چې نور هم موږ ګڼ شمېر هیوادوالو ته شکر الحمدلله لګیاستو او ډوډۍ برابرو. موږ خپله وسه کوو چې دغې د پاکستان نه راستانېدونکو کډوالو ته ښه نه ښه ډوډۍ ورکړو. موږ په ډوډۍ کې څه ورکوو تاسو خپله په ژوندۍ بڼه ګورئ. شکر الحمدلله غوښه آلو وریجې موږ نیولي دي. نو قدرمندو راسره اوسئ چې په کډوالو ته دغه خواړه توضیح کړو. ښه راغلاست ووایو درته کوم تکلیف مشکل کو نشته دغلته ډوډۍ خو رسېږي صحیح هر څه رسېږي. ښه ګروپونه مې لګولي درته ښه خوشحاله سئ پکې الله هم خوشحال کړه. ښه موږ د کور تعداد ښه وی نو قدرمندو زموږ توضیح نن په دغې خیمو کې ده. تاسو تعداد ښه وی او خپله ښه څو کسان هستئ کور کې؟ 10 کسان. دا د 10 کسانو خوراک ځئ صحیح شو. او خمان سر دی بچه څونه کسان چې دا د 10 کسانو خوراک 12 کسان. سترګو ته مې ما ګوره چې مړ بشي سترګو ته مې ما ګوره چې مړ بشي سترګو ته مې ما ګوره چې مړ بشي ښکلې مې دي بنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه لوړی ښکلا دنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وطنې بلک سترګې راواړوه وطنې بلک سترګې راواړوه وطنې بلک سترګې راواړوه دا مې دی قلنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه لوړی ښکلا دنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه دا مظلوم یتیم او دا شهید ولس دا مظلوم یتیم او دا شهید ولس دا مظلوم یتیم او دا شهید ولس بس کړه زیاتې جنګ یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه بس کړه زیاتې جنګ یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه لوړی ښکلا دنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه تاسو څو کسان هستئ؟ څونه؟ 3 دا جوړې څو کسان هستئ؟ 2 کسان. خیمې کې ګرځو چې کومه خیمه انشاءالله موږ نه به نه پاتې کېږو ټولو ته به ډوډۍ ورکوو. څونه؟ 10 کسان. نمونه چې د مولوي دا د 10 کسانو خواړه بس دی دا 12 واخلئ. ښکلې مې دي بنګه یاره وبخه ډوډۍ شوې ده 10 کسان. ګوره 3 دا کوئ 3 لوړی ښکلا دا 9 یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه
طالب لک سترګې راواړوه طالب لک سترګې اته کسانو دا درې اته کسانو دیارلس دي دوباره ګوره دا نهه دا د دیارلس کسانو خواړه صحیح شو ښه څو کسان استئ پنځه ویشت کسان واړو سره ګوره ښکلا دنګه یاره وبخه وزما ملنګه یاره وبخه وزما ښه استئ وږي خو نیستئ ستا کور څو کسان استئ بچیا اووه کسان استئ اووه کسان بچیا ګوره دا درې دا اووه کسانو ډوډۍ صحیح شوه ځئ بچیا طالب لک سترګې راواړوه دولس استئ دا واهلئ دولس دا واهلئ دا مې دی قلنګه یاره وبخه واله بچیا دا درې راکه دا اوسئ شو دا واهلئ ټول هم پکاري لوړې ښکلا دنګه یاره وبخه وزما ملنګه دولس دا یو دوه درې صحیح شو دولس کسانو نو نه رګ نهه کسانو ته یتیم او دا شهید ولس دا واهلئ دا یو دوه درې نور درکم راکه پنځلس کس دا واهلئ صحیح شوه مولوي صاحب دا څو کسان دي موږ یو ځای مخه و دا کتل کوم ذکر دی صحیح شو شپږ میږه شپږې وایي شپږ ده نور انشاءالله قدمونو دغه روزانه دغه کډوالو ته موږ ډوډۍ ورکوو اجازه راکړئ